أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. سورة البقرة آيات 281 ترجمة. واتقوا او ویریږئ یوما د هغه ورځې نه ترجعون فيه چې واپس کړی کېږئ به په هغې کې الی الله الله ته ثم توفى كل نفس بیا به پوره ورکړی کېږي هر نفس ته ما بدله د هغه څه کسبت چې د کړي وهم لا یظلمون او په دوی به هیڅ ظلم نشي کېدی. دا آیت دې کې د آخرت یره بیان شوې ده او علماء لیکلي دي کې دوه مشهد بیان شوي دي. یو الله مخې ته ودرېدل او مرګ، یعنی د آیات کې دا دي چې تاسو باندې به مرګ راځي او د الله مخې ته به ودرېږئ یوم یقوم الناس لرب العالمین. او بل دا کوم عملونه هم کړلي ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا یظلمون. تاسو ته به پوره هر نفس ته به د هغه د عمل پوره بدله ورکړي کېږي. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. که چا د ذرې عمره نیکي کړي نو هغه به دې ویني، یعنې د هغې بدله د هغې بدلې و انعامات دا به دې ویني. او چا چې د ذرې عمره ښه عمل کړی دی د هغې بدله به هم دې ویني، د عمل به هم ویني. نو دوه، یو دا چې مرګ او د الله سره ملاقات، دویم د هر عمل دنیا کې چې د څه عمل کړی نو د هغې د عمل به دې ته که ښه عمل د هغې جزا او بدله او که بد عمل د هغې سزا دا به ورکړی کېږي. نو انسان ته دعوت فکر دی او هغه په دې باندې چې کله سړی دواړو خبرو ته سوچ وکړي چې مرګ دی او بیا د هغې نه بعد د الله سره ملاقات دی او الله ته پیشي ده او بیا هلته په ښه عمل باندې بهترینې بدلې دي او د بد عمل سزا ده. نو دا باعث دی په دې باندې چې دی به ښه اعمال کوي او ګناهونه او بد اعمال به پرېږدي. نو دا یو بهترین نسخه ده او دا د آخرت دا یره دا د انسان په دې زړه کې د یو څوکیدار کار ورکوي چې دا زړه ور بدلی، د غلط کار نه د ګناه نه زړه اړوي او ورته دا وایي چې ګورې آخرت ته د الله مخې له ورځي او آخرت را روان دی او د بد عمل ډېره خوشي بدله ده، هسې نه چې ونیوی شي پې او د ډېر خیرونو به محروم شي. او بیا ترغیب وله ورکوي دې طرف ته د فکر آخرت چې د ښه عمل وکړو د الله مخې له ورغلې خوشحاله به یې پې الله به درنه خوشحاله او بهترینې بدلې به دله الله درکړي او د ډېر بدترین ځای نه به بچ شي. نو دا ډېر لوی باعث دی. نو ځکه د دې ضروري مسایلو په منځ کې او د احکامو په منځ کې دا مسله راوړي او ذکر کوي او آخر کې د دې د راوړلو فایده هم دا ده چې دا باعث دی په دې سورة بقره کې چې دا کم احکام ذکر شو ډېر تفصیلي دې سورت ته فستات القرآن ویلی شو. دا د قرآن د خیمې مثال لري. د اسلام چې څومره خلاصه ده نو هغه د سورة بقره ذکر کړله. نو دا په آخر کې په دې باندې یو مهر یې ولګو، یو باعث یې ذکر کو. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت دی چې په نبي صلی الله علیه وسلم باندې اخرنی وحی د قرآن هغه 10 آیات نازل شوی دی. تقریبا د دې نه یو اتیا ورځې وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی. یو روایت کې راځي چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نه 9 شپې مخکې
مختلف روایت پکې دي. مشهور روایت دغه دی چې یو اتیا ورځې مخکې دا نازل شوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه مخکې. نو الله عز وجل دې کې دا فرمایي واتقوا ويریږي. یو تقوا کې معنی د ساتل وي، ځان وساتي بچ کې یومن د یومن سره مخکې حساب او یا عذاب پروت دی. ځان ویریږي د عذاب دغه ورځې نه یا ویریږي د حساب دغه ورځې نه. کومه ورځ؟ ترجعون فيه الى الله، چې تاسو واپس کړئ کېږي په هغې کې به الله ته، چې هغه د قیامت ورځ ده چې په هغې کې الله ته واپس کېدل دي، چې تاسو به په هغې کې الله عز وجل ته واپس کړئ کېږي. نو تقوا کې معنی د احتیاط او د پرهیز ده، ترغیب دی چې ځان بچ کړئ وساتئ، ویریږئ یوازې یاره مننه ځان بچ کړئ په دغه ورځ د عذاب نه ځان بچ کړئ. او ځان بچ کول دا د الله د مرضی مطابق په ژوند تیرولو باندې، د الله د مرضی مطابق ژوند تیر کړئ، ځکه د الله خواله ورځئ چې الله دنه خوشحالي، ځکه ورتګ د هر انسان په الله باندې ورتګ دی. نو د یومن نه مراد د قیامت ورځ ده، خو ضمناً پکې د مرګ ورځ هم مراد کېدی شي، ځکه د مرګ دا ورځ چې څوک مړ شو بس په هغه باندې مرګ قایم شو، او دا مرګ نه بعد هم ډایرکټ د الله سره ملاقات دی. والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق ولی ترجعون فيه الى الله، تاسو به واپس کړئ کېږئ، یعنی په دې ورځ کې به د الله حساب ته پیش کېږئ. ترجعون د مجهول صيغه دي ته وي، ځکه که د انسان خوښی او که نه خوښه، خو الله به ځان ته ودرېږي، ځان ته به پیش کوي، الله به دا ورځ راولي، الله مخې ته به ودرېږي. نو او دې کې داسې یو دعوت دی چې یو سړی دا سوچ وکړي چې زما سبا له د پلانکي سره دا شپه را روانه ده، نو د هغه چا سړي خواله چې ورځي د هغې په ډېر ښه اکرام به یې کوي. نو چې د هغه اکرام وکړي چې زه خواله ورځم، نو چې د هغه خواله بیا ورشي هغه به یې ښه عزت وکړي. نو د مرګ نه بعد چې د الله خواله ورتګ دی، یوې شپې له ورتګ نه دی، دا ټول عمر او ټول شپې د الله سره دي. نو پکار ده چې د هغې دپاره بھرپور تیاری وکړي او د الله پوره رضا وکړي، د الله پوره عزت وکړي، ځکه الله کله د خپل مخلوق نه شکایت او ګیله کوي. وما قدر الله حق قدره، دې خلکو د الله پوره تعظیم ونه کړو څنګه چې د الله تعظیم پکار دی. کله الله عز وجل فرمایي وما لكم لا ترجون لله وقارا، تاسو باندې چل شوی دی چې د الله عزت نه کوي. د الله چې څنګه عزت پکار دی او تیاری نه کوي، مانه تیاری وکړي د الله خواله چې ورځي. دویمه موضوع دا ده چې ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، بیا به پوره ورکړی کېږي هر نفس ته بدله د هغه عمل چې د کړي، په دوی باندې به زیاتې به نه کړی کېږي. معنا الله تعالی د چا عمل نه بربادوي، او که چا بد کړي هغه ول زیاتې نه پوره بدله به ورکړی کېږي. دا دی او دې کې علماء لیکلي مناسبت هم ذکر کړی دی، مخکې د قرض مسلې وي، د بیع مسلې وي. که چا د قرضداري سره سختي او تنګي وکړه، د سره به سختي او تنګي وشي، او که چا د قرضداري سره اساني وکړه، نو د سره به الله عز وجل اساني وکړي. دغه طرف ته بګي ترغیب دی چې الله د مخلوق سره اساني او ښېګړې کوي، په دې وجه چې الله ستاسو سره ښېګړه وکړي، ستاسو سره د اساني معامله وکړي. د بل سره اساني د خپل ځان سره د اساني سبب دی. حدیث کې مدقه راځي چې میسره څوک چې د چا سره په یو مصیبت زده سره اساني وکړي، د چا سره الله عز وجل به د قیامت په ورځ د سره اساني وکړي. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، بیا به پوره ورکړی شي هر تن ته
بدله د هغه عملونو کسبت چې دغه نفس او دغه تن کړي وهم لا یظلمون او په دوی به هیڅ قسم ظلم نشي کېدی. ظلم معنا دا چې د چا عمل نیک عمل چې دنو هغه یو شانی او دی پکې کمې پکې وشي کمې بنه کیږي یا د چا ګناه چې دنو هغه لګه د تقریبا زیاتې نشي کېدی ورسره پوره بدله به ورکړي کیږي. واتقوا ويريږي یوما د ورځې عذاب دا غورځي نه حساب دا غورځي نه تو د مرګ او د قیامت د ورځې نه ترجعون چې واپس کړي کیږي به فيه پاغي کې الله الله ته ثم بیا بتوفى پورا ورکړي شي کل نفس هر تن ته ما بدله د هغه څه کسبت چې د کړي وهم لا یظلمون او دوی سره به هیڅ قسم ظلم نشي کېدی. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم